لږ امتحان که د ایمان وشي نو ښه به وشي، په مخامي کې که باران وشي نو ښه به وشي. په دې کنډر کنډر وطن او بردي فضا کې که چېرته ذکر د جنان وشي نو ښه به وشي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. خپرونه د وزیرستان سټار امید ساتم چې ښه به یې، خوشحاله به یې، داسې خط په جامو کې به یې. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د وزیرستان مختلف قسمه شاعرانو سره نستې کوو، هغې تاسو ته د سکرین د مخې راوړو. هغې ژوند باره کې پوښتو، هغې شعر شاعري باره کې پوښتو. نو په دا سلسله کې موږ نن راغلي یو رنځور صاحب لخوا، هغې نه به شعرونه هم اورو، هغې ژوند باره کې به پوښتو. رنځور صاحب ستړی مه شئ، ډېره مننه چې تاسو موږ ته په دغه کم وخت کې او بردي فضا کې وخت راکړو. د وخت راکولو مو یو جهان مننه. ګلې ګلزار یار ډېره مهرباني، مننه خو د تاسو یو جهان مننه چې تاسو ماشاءالله ډېرې خلکو نه موږ دا غوښتنه وکړه چې یاره روده شي د وزیرستان آباد ده، امن ده، خوشحالۍ دي، وطن چې کیم ده، شین ده، سپرلی موسم بیا روان ده. به هر حال انټری منټری ختم دي. ډېرې کسونو نه غزینه دان د پیرې وصال مزدګار د پیرې کسونو نه مې دا غوښتنه وکړه چې دی د وزیرستان ته راشي. به هر حال ډېره مهرباني، ډېره مهرباني چې دا د تاسو یو خو د میشتو خپل د وزیرستان پیج ده او به هر حال خوان یې ډېر کړه ده. او یو دوه شعرونه زه د تاسو پیج د پوره خصوصي ډلې کوم بسمله مې شه و چې د خپل قوم کلی غمخوار جوړېدای نشي، د خپل قوم کلی غمخوار جوړېدای نشي، و منافق سړی د یار جوړېدای نشي. و دا خو باخره وي د یو نیم کس سره وي، دا خو باخره وي د یو نیم کس سره وي، د رحمان غوندې اشغار جوړېدای نشي. ګلې ګلزار بسمله مې شه یار یو جهان مننه. ډېره مننه رنځور صاحب. رنځور صاحب چونکې موږ ته خو پته ده داسې وزیرستان صاحب هم ډېر کسان وي چې تاسو نه اشنا نه وي، خو زیاتره تر کسان تاسو نه اشنا دي. خو بیا هم دا مهمه ده چې تاسو هغې سره خپل ځان معرفي کړئ، چونکې دا ویډیو صرف په وزیرستان کې نشي کتلی، دا بهر چې کوم دی کې بي کې ایز هول ټوله کې بي کې به ګوري. نو هغې دپاره که لږ موږ سره ځان معرفي وکړې نو ډېره مننه. ګلې ګلزار یار ډېره مهرباني. مو چې کیم خپل پیران نوم ده، شمس الدین نوم مې ده، او رنځور خدي تخلص مې زون دې پوره خوښ کړه ده. او چې د کیم خپل وطن خلک وزیرستان خلک دي، دا مو ته د ډېرې مینې نه کټلي په نومو باندې وینې کټلي داسته چې لږ فیمس نوم دا ډېر خلک مې چې چا نه مې اکثر د کرکټ په دنیا شه پښتنه کې بیا ته وایي چې کټلي یاره میږ ملګره ده، میږ یې پېژنې، یاس یې جار شم. یو دوه شعرونه داسې در سره ډالۍ کوم مې سپرې ورینې ته و چې عجیبه وخت راغله پښتونه سره مړوي، عجیبه وخت راغله پښتونه سره مړوي، خپل زی ورینه لګیا دي وره په وره سره مړوي. او په دې کیسه چې خامخا د نیره چا ګوتمای ده، په دې کیسه چې خامخا د نیره چا ګوتمای ده، په کیمه کیسه نن چې زه و ته سره مړوي. په دې کیسه چې خامخا د نیره چا ګوتمای ده، په کیمه کیسه نن چې زه و ته سره مړوي. او قومینه چې په خپل منځ چې هر کله مخالف شي، د یوې دوې کیسه نه وي ښه درو نه سره مړوي. قومینه چې په خپل منځ چې هر کله مخالف شي، د یوې دوې کیسه نه وي ښه درو نه سره مړوي. او د میش په ژوندونه به چیرې داسې واښه راشي، د میش په ژوندونه به چیرې داسې واښه راشي چې دا پښتونه ورینه نیره نه سره مړوي. او چې ادی به چې د شپې شپوټه نصیب وي که به نه وي، ادی به چې د شپې شپوټه نصیب وي که به نه وي، دا سیک چې په د 12 فوټه غره سره مړوي. آس یې جار شه ګلې ګلزار. رنځور صاحب شاعري مو د کونه نه سټارټ کړې ده، تاسو چېرته د استاد تېر شوی دی چې هغې نه تاسو پته کړې وي چې یاره په دې ځای کې ماته مسله ده. نو که داسې استاد دی او شاعري د کوم ځای نه سټارټ کړې؟ یاره مننه. شاعري خو ډېره د مخکې غالبا 2005 دا ورنه داس کله کله وړوکي شعرونه لیکم، خو به هر حال مخکې به رحمان بابا په دا ورشه چې کوم اول شعرونه میرینه کتابینه مې د رحمان بابا کتابینه مې ډېر کتلي. خو به هر حال په د مخکې زمونې شاعرون نامو ته د زمونې شاعرون چې کوم دي دې شعرونه ولا ډېر منیر بونیرای شوینه و بغزاده دانش چې کوم پروفیسور بغزاده دانش تکفلا شاعر دا وینه دا مو ته ډېر خوان ورکوي. بیا یورون دوستون مې داسې چې اکثر شاعرون دي، زه خپل دومره غټ شاعر نه یم، خو نوست ویلوړ چې مو کیم دي اکثر لکه زون چې کسې شاعر سړي څنګه مو نوست ویلوړ وي
دې په واجه چې میش کړه وړه کیم وي یا که نه شعر په ژبه شوي میش د شعر سره نوستای وي لوړی ډېر دی دې د واجې نه خلکو ته ډېر غټ شاعر ویر لاګم که نه وي به هر حال دومره غټ شاعر نه یم بسم الله دې رنځور صاحب تاسو چې کوم دی که نه پوښتنې وشولې تپوسونه هم درنه وشول خو کتونکي زموږ په انتظار دي ستاسو غزلو ته ستاسو شعرونو ته نو څه دې راوړي دي داسې نن پروګرام ته چې تاسو د خپلو کتونکو سره زموږ کتونکو سره شیر کړي هسته جار شه بسم الله دې شه دا خو داسې درې کاډې شعر د میشتو وزیرستان سټار پیج چې کیم دا دې دپاره خصوصي درې کاډې شعر ویایم و چې نه کېږي ژوند زما شنا ستا د یادو نه بغیر نه کېږي ژوند زما شنا ستا د یادو نه بغیر چرته چا کب ژوندی لیدله د اوبو نه بغیر و چې څوک په خپل هوش کې یوه ګوته پرې کوی شي د ځان څوک په خپل هوش کې یوه ګوته پرې کوی شي د ځان او ما پښتانه حلال لیدلي د نشو نه بغیر او تا ډېر خوړلی ډېر د سکلي دي و ده اوسېږه تا ډېر خوړلی ډېر د سکلي دي و ده اوسېږه او په مونږه شپه نه سبا کېږي د سلګو نه بغیر آس یې جار شه ګلې ګلزار په داخري شه نظم یواد وې کړې داسې میسو پرې وړینې ته داسې د پښتنې وړینې ته ډلې کوم و چې پښتانه به یو ځای کېږو ښه درانه به یو ځای کېږو زه او ته به یو ځای کېږو پښتانه به یو ځای کېږو ښه درانه به یو ځای کېږو زه او ته به یو ځای کېږو که یو ځای نشو ورکېږو که یو ځای نشو ورکېږو آس مې جار شه ګلې ګلزار بسمله مې شیار یو جهان منم رنځور صاحب زیاتره تر کار مو په غزل باندې کړی دی که په نظم باندې یاره دا خو چې ورته وایي چې نظمینه ما یو دوه لیکلي دي خو زیات چار چې کوم دو په غزل مو ډېره کړې غزل مو خدای شته ډېر لیکلي دي او غزل مو ته خپل چې کوم دي خوان ارو کوي غزل داسې چې ورته وایي چې کله لفظي معنا وکسې که نه تو اردو ڈکشنری میں غورتوں کے گیت کو غزل کہتے ہیں او یوا د باراسینګه نه وي چې بارش کوي دا چې کله په ساو شي د هغې باندې شکوري سپیرو شي هغه خوله ور وچوي هغه چې سویې نورېزنې وکړو ته غزل وایي خو بیا داسې سوي غزل کله کله مو ته چې بل چا لیکلی وي اکثر مو ته خلک وایي چې ته پردي شاعري نه ډېر وایې نه خو یاره مو شعر ده چې تو ته خوند در کوي دا یې تل شو ته یې ځون ته وایه شعر خو داسې ده چې دا نه د ودره اسمو چا په شعر ورسې نه نوم اړوله نه پردی شعر مو جیب ته اچوله خو بنیادي خبره داسې ده چې شعر شوقین یو چې پردی شعر خوند روکه په دماغ شمه وي او مو ته یو دی اوي و خپل شعرونه مو ته لیکل یار سی خوان هر کوي لیکلی ما دي به هر حال خو په خپل شعرونه منیر بونیری ولا شعرونه مو ته ډېر خوان هر کوي اسې جار شه اکثر شاعرون داس وي چې خپل شعرونه دای نه اروي د بل ولا اروي خوان فیورټ شاعر د هر چا یو خامخا رنځور صاحب چونکې مونږ خو ډېر د لرې ځای نه راغلي یو داسې به په یو غزل په یو نظم باندې تاسو نشو پرېښودلی نو که تاسو ته خپل د خوښې شعر وي یا غزل دی وي دا شعر دی وي نو هغې که راسره ووایې ډېره ښه به وي ډېره مهرباني به هر حال مخکې مې داسې یو شعر لیکلی ده د منیر بونیری په ردیف باندې و چې ګډې وډې وایم او ژوند کوم دایم لګیا یم او ژوند کوم و نه مې د چا زړه خفه کول غواړي نه له چا خفه یم او ژوند کوم او میشتوس کیمرامین لالا تا میشتو سره ډېرې ستړي ستمونه کو داسې یو شعر وې تا په ښه ډالۍ کوم چې تا د الله تل زما سره ساتي تا د الله تل زما سره ساتي و زه چې ستا سره یم او ژوند کوم و پیره په د خپله غریبۍ کې زه سم لکه باچا یم او ژوند کوم پیره په د خپله غریبۍ کې زه سم لکه باچا یم او ژوند کوم او دومره انسانان چې پکې ژوند کوي د دومره انسانان چې پکې ژوند کوي زه هم یو بنده یم او ژوند کوم و چې پیره نوکرۍ مکرۍ نه لرم پیره نوکرۍ مکرۍ نه لرم درون تعلیم یافته یم او ژوند کوم یو شعر اخري شعر معمول ګلینه ته بیا د بیما په بله ورځ سلام یې لږله و چې یو دوه شعرونه به خامخا مته ډالۍ کې و چې رزق حق حلال بچو ته غواړم رزق حق حلال بچو ته غواړم کار باندې اخته یم او ژوند کوم
د کتل مې بیا د بیمه کلا کلا د سبسکرایب کولې و د کتلې و د هر شي مې یار یو جهان مننه ډېره ډېره مهرباني ګل ګلزار الله مې ټول عمر ژوندي ساته. رنځور صاحب په اخره کې به یو پیغام د کتونکو سره صبر کوي. ډېره مهرباني یار پیغام به هر حال داسې غټ پیغامینه خدمتینه په یورونه دوستونه باندې په فرند باندې میز نه چاوي خو د یو ریکویسټ چې د نن سبا ژنې چې د کیم دی په موټر سایکلې باندې ډېر شریږي او که صرف د یو مسواک اهتمام وکړو کنه چې د هر انسان سره د هر سړي سره مسواک وي خو چې دا اکسیډنټ کو غټه خبره به دا وي چې اډی کی ماډی کی به باچې وینه او ډېر 72 فائدې خلک وشالي دي او به هر حال دا پیغام لاره چې د نن سبا ژنې سره مسواک وي ډېره مهرباني او خوان به کوې سره او سنت به سره ژوندي وي یار ګلې ګلزار. قدرمنو دا زمونږ سره رنځور صاحب یقین ساتم چې هغې مې به خوښ شوي وي هغې شعرونه مې به هم خوښ شوي وي نو بیا به انشاءالله دا مرکې کوو بیا به راځو هغې سره به نستي بیا کوو انشاءالله. تر بلو مرکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم. ما ته او کیمرامین احمد طارق له اجازت والسلام.